محترم په زندګۍ کې سادگی ډیر اهمیت لري چې په مزاج کې سادگی وي نو انسان هر ماحول کې کامیاب وي او چې بیا خل سادگی اختیار کړي ټوله معاشره به سادگی اختیار کړي د زندګۍ نه به تکلیف کې اوزي لیکن که خزه چیرته سادگی نه خپلوي نو بیا په خاوندان غریبانان مجبورن د هغوی فرمایش پوره کولو دپاره دیکه په دیکه ګرځي او حلال او حرام به فریدي خو صرف پیسې به پیدا کوي په زندګۍ کې چې کوم شی هم تا ته په اسانه سره میلاو شي نو هغه فورا قبول کا او که سادگی ته خپله نه کړي نو بیا به ستا خاوند هر وخت پریشانه وي هغه غریب به مجبورا د کور نه به هر وخت تېرول غواړي نو بیا به ته ګیلې کوي او یو بل ته به بیا وایي چې زما خاوند کور له وخت نه ورکوي او همیشه وخت د کور نه بهر تېروي او د خپل خاوند جیب ته ګوري چې آیا د هغې وس کېږي او که نه که د هغه جیب اجازت ورکوي نو بیا ورته فرمایش وکړي لیکن که هغه غریب وي نو بیا هغه د فرمایش مه کوه ځکه چې د هغه وس به نه کېږي او بیا به هر وخت هغه غمجن وي چې ما د خپلې ښځې فرمایش نه دی پوره کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سیرت ته نظر وکړه چې هغوی څرنګه خپل خواهشات پرېښودل د اسلام لپاره هغوی بېشماره قربانیانې ورکړلې نو ته لږه قرباني هم نشي ورکولی چې کله ته هسې ناسته یې او په سر دې درد وي د جسم هر اندام ستړی ستړی وي نو فورا فاسه او د کور کار شروع کا نو ته به محسوس کړي چې ستا درد به ختم شي تر او تازه به شي ستا ستومانتیا به ختمه شي الله تعالی د دې کائنات هر یو کس له سره څه ذمهداریانې ورکړي دي څرنګه چې مرګ نه خلاصېدل نشته دغه شان د دنیا مصیبتونو نه هم خلاصېدل نشته دی د دنیا د ضرورتونو نه هم خلاصېدل نشته دی د کور هر کار په شوق سره کوه که ته خپل کار په شوق سره نه کوي او دا په ځان باندې بوج ګڼي نو یاد ساته د کور کار خو هسې هم ستا ذمهداري ده هغه خو به هر حال کې کوي د هغې نه خلاصېدل خو هسې هم نشته دی نو بیا ولې په وخت کار نه کوي او سستي کوي چې کوم کار کې ته دلچسپي واخلي انشاءالله هغه کار به اسان وي او په هغې کې به برکت هم وي او کار به هم قابل اطمینان وي د محنت کولو عادت ځان کې پیدا کا دې سره به ته چست اوسېږي او په دنیا او آخرت کې د کامیابۍ ضمانت هم دا دی نو ښځو له پکار ده چې په دې څو خبرو باندې عمل وکړي او دا خبرې په خپل ژوند کې یقیني وګرځوي